درنو لیدونکو، تاسو په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې وروستۍ زلزلې اړوند راپور ولید او د دې اړوند موږ سره د ځمکپېژندنې کارپوه ښاغلی طیب شاه برلاستی له ده څخه په دې اړه پوښتو چې زلزله څه ډول رامنځته کیږي او کوم ډولونه لري. برلاستی، تاسو ته ښه راغلاست وایو او زلزله څه ډول رامنځته کیږي او زلزله څه ته وایي؟ مننه. لومړی د ژمن راډیو تلویزیون درنو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې تېره شپه په کونړ ولایت کې زلزله رامنځته شوه، هغې نه وروسته بیا ننګرهار راپورونه ورکړل شول، همدارنګه نورستان او پنجشیر کې ځینې پېښې حساب شوې. لومړی پوښتنې دا ډول وه چې مقصد دغه زلزله څه ډول رامنځته کېږي. عموم کې بې زلزلې ډولونه دي. نو موږ افغانستان چې دا د دریو لویو تکتونیکي پلیټونو تر محاصرې لاندې ده، چې هغې ته د هند پلیټ وایي، د یوریشیا پلیټ وایي او د عمان عربستان پلیټ وایي. په عموم کې د هند د پلیټ چې تکتونیکي پلیټ چې ده، هغه د دوی د جنوب اړخ نه شمال لوري ته، او همدارنګه د مرکزي اسیا یا د یوریشیا پلیټ چې ده، هغه هم شمالي برخه کې د بدخشان د غرو په 80 کیلومترۍ نه تر 300 کیلومترۍ عمق یا ژوروالي کې دوی د ټکر په حال کې دي. او همدارنګه موږ د کوزي پښتونخوا یا په عموم کې د عمان عربستان پلیټ چې ده، هغه د بلوچستان یا د نیمروز د یوې څنډې نه تېرېږي، ان د ایران د مکران او بلوچستان ځینې سیمې نه تر البرز غرونو پورې رسیږي. هلته موږ ډېر تلفات نه لرو. زیاتره دلته دغه د هند او اسیا پلیټ چې اوس د ټکر په حال کې دي، د افغانستان ډېرې پېښې د دې هغه مربوط کېږي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو پوښتنه وکړه چې زلزلې په څه ډوله دي. زلزلې چې دي عموم کې په 4 برخو ویشل شوي دي، چې لومړی زلزله هغې ته تکتونیکي زلزلې وایي. وروسته بیا دغه موږ تشریح کړو د ځمکې لاندې پلیټونه دي، هغه ټکر کوي. د هغې په منځ په ترڅ کې چې کومه زلزله رامنځته کېږي، هغې ته سیزمیکي زلزلې وایي. دوهم ډول چې ده، هغې ته تشپیشني یا ولکانیکي زلزلې وایي. دریم یې چې ده، هغې ته مصنوعي یا تخنوجني زلزلې وایي. او څلورم یې چې ده، هغې ته بیا تخریبي یا د غرقېدنې په نتیجه کې ځینې زلزلې چې رامنځته کېږي، دغه زلزلې دي. خو په عموم کې افغانستان کې چې ده، زیاتره یې تکتونیکي زلزلې دي چې دا د هند پلیټ او د اسیا پلیټ د ټکر له امله رامنځته کېږي. تاسو په خپلو خبرو کې د زلزلې ډولونه زموږ لیدونکو ته تشریح کړل. په کونړ او ننګرهار کې ځمکه څه ډول جوړښت لري او ولې دومره تلفات د ننګرهار په پرتله په کونړ کې ډېر دي؟ دا ښه پوښتنه ده. یو خو موږ ټول افغانستان لکه مخکې موږ وویل چې 3 پلیټو تاثیر لاندې ده. که داسې یو مثال ورکړو، فرض که یو افغانستان د هندارې په څېر موږ فرض کړو، هندارې ته چې هر طرفه ټکان ورځي، هغه یو درس پیدا کوي. نو افغانستان دغه د 3 سختو یا کلکو پلیټونو، نړیوالو پلیټونو یا د لوی وچې اسیا پلیټو د ډېرې ټکرونو له امله په داخل کې په وړو وړو ماتو یا په لویو شکستګیو باندې ټوټې شوی دی. په کونړ کې موږ 2 لویې ماتې لرو، چې یوه ته تشکوپروف په نوم سیمه ده، هغه د اسمار ولسوالۍ په ساحاتو کې راځي. بله لویه تکتونیکي ساحه چې ده، هغه بیا غازي آباد یو ولسوالۍ ده په کونړ کې. دغه تېره شپه دواړه فعالې شوې وې، یعنې دواړه تکتونیکي حرکتونه رامنځته شوي وو، چې هغې نه وروسته بیا د ننګرهار یا د جلال آباد یوه څنډه د دې پورې مربوط کېږي. اصلا هغه بیا د سپین غر شکستګۍ پورې کېږي. نو دغه کونړ کې چې کومه پېښه رامنځته شوه یا مثلا کوم تلفات رامنځته شول یا کوم هلته زلزله رامنځته شوه، هغه چې وه عموم کې د دوی د 2 شکستګیو نه، چې هغه یوه شکستګي د چمن ته نږدې کېږي او تشکوپروف چې دا هغه بیا په چپ لاس کې یا لیفټ لیټرل دوران ورته وایي، دغه بیا پنجشیر خواته او بدخشان خواته تاویږي. دغه 2 تکتونه هغه چې دي وړې ټوټې، دا په خپل منځ کې د ټکر په حال کې وي. هغه چې کله تصادم وکړو، ټکر یې وکړو، نو دغه پېښې رامنځته شوې. په وروستیو راپورونو کې دا راغلي دي چې وروسته له سخت زلزلې وروسته هم په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې وروسته ځینې ټکانونه بیا هم حس شوي دي. آیا له زلزلې وروسته د سیلابونو، غرقېدنه یا نورې پېښې هم رامنځته کېدای شي؟ دلته 2 مسلې دي. یو د زلزلې نه وروسته چې کومې وروستۍ زلزلې کېږي، مثلا موږ په
2022 کې په پکتیکا ګیانا کې چې کله موږ زلزله کله رامنځته شوه هغې نه وروسته 40 افټر شکونه رامنځته شول دغې ته افټر شاک وایي ما تقریبا یو ساعت مخکې ولیدل چې په کونړ کې 14 افټر شکونه رامنځته کېږي یعنې اصلي زلزله چې وشي په هغه کې 90% د ځمکې داخلي انرژي چې د هغه بیرون راوځي د هغې نه وروسته بیا وړې زلزلې کېږي یا هغه څوک چې همالته عیناً اوس په صحنه کې د هغوی ته پاته لګېږي داسې یو ډول د ځمکې په داخل کې لکه چاودنه چې وشي داسې یو وخشانه غږونه پورته کېږي دغې ته افټر شکونه وایي دغه افټر شکونه چې د عموم کې لکه څومره چې اصلي زلزله خطري ده همدومره دغه هم خطري ده ځکه چې دغه زلزلې سره ممکن هغه ساختمانونه چې درزونه یې موندلي وي هغه د منځه ځي درز نور پیدا کوي بل افټر شاک راځي بل راځي هغه درز دپاره شکستګۍ دپاره یا د لغزش او ښویدنې دپاره زمینه جوړوي نو موږ د هغې نه وروسته زیات وخت دا امکان نه لري په کومو ساحاتو کې چې موږ جهیلونه ولرو د اوبو ډنډونه په اصطلاح هغه مات شي زیاتره وخت داسې پیښې هم شوي دي په افغانستان کې هم ثبت شوي دي چې جهیلونه مات شوي دي ممکن پلونه مات شي یا سیلابونه هغه اوبه چې کوم ځای کې ذخیره شوي وي چیک ډیمونه وي هغه مات شي هغه د ماتېدو نه وروسته په سیلاب بدل شي ممکن نور غرقېدنه رامنځته شي سړک لوېدنه پلونو پلچکونو تخریب لامل شي نو دا ټول د زلزلې نه وروسته د افټر شاکو پایله ده تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې نورو زلزلو امکان هم شته زما پوښتنه هم دې ته ورته ده چې موږ څه ډول تدابیر نیولی شو کله چې موږ په دې پوهېږو چې شاید دلته نورې زلزلې هم رامنځته شي هغه لومړني تدابیر څنګه کولی شو چې موږ یې ونیسو زلزلې په اړه عموم کې دوه ډوله تدابیر موږ کولی شو چې ونیسو یو د زلزلې نه مخکې دي یو د زلزلې نه وروسته دي د زلزلې نه مخکې مسؤل ادارې خلکو ته باید عامه پوهاوی وکړي در امکان ترخه ده معرف باید دغه موضوع یا هغه لومړني تدابیر باید د نصاب یوه برخه وګرځوي یو عنوان ورکړل شي هغه کې په کور کې ماشومانو ته د والدینو لخوا دوی ته هدایات وشي مربوطه ادارې د ضد حوادث یا نورې کومې چې د طبیعي پیښې سره سروکار وي هغه فعال شمارې ولري د دې ترڅنګ هغه کورونه چې دوی په زلزله خیزو سیمو کې ثبت شوي دي هلته باید اجازه ورنه کړل شي چې دوی هلته کورونه وي یا هغه ودانۍ چې د غروب په زوړو ځایو کې دي یا مثلا نمجن ځایونه دي یا داسې ډنډونو په غاړه دي هلته باید دوی ته دغه د کورو د ترمیم یا د مشتیدن اجازه ورنه کړل شي او د دې ترڅنګ کوم ساختمانونه چې په ښار کې جوړېږي یا په کلیو کې جوړېږي هغه د انجینري په ډیزاین جوړ شي مثال زه به یو مثال درته ووایم په مسکو کې کومه زلزله چې تقریبا یو څو میاشتې مخکې ورامنځته شوې د دې نه مخکې یو بله زلزله وه په 18 پیړۍ کې وه هغه کورونه چې د انجینرۍ په ډیزاین جوړ شوي وو د زلزلې مقاومت پکې ډېر و هغه چې وه تقریبا 800 کورونه سلامت پاتې شوي وو په مقابل کې 600,000 کورونه چې د زلزلې د مقاومت ډیزاین په نظر کې نه ونیول شوی هغه تخریب شوي وو نو دولت ته یا مسؤل ادارې ته یا خلکو ته دا پکار ده چې تر زلزلې مخکې دغه تدابیر په لار واچوي او د دې ترڅنګ که څوک په کورو کې اوسېږي هغه سیمې چې زلزلې دي افغانستان کې لکه مثلا موږ تاسو په همدې ولایت کې هغه ولایتونه چې هلته زلزلې فعالې دي کوشش د دا وشي چې په کور کې طبي لومړني روغتیایي مرستې باید اول نه یو صحي کیټ پیدا کړي هغه وساتي په داسې عاجلو حالاتو کې دوهم دا چې کور کې مثلا الماری وي یا داسې زوړن شیان و چې دیوال پورې کلک هغه و هغه د ایسته کړي او د هستګانو وتکو نه دی لرې دی کړي او دارنګه د اطفایي شمارې دي په یاد ولري راډیوګان ته دی هغه راډیوګانې چې خپرونې په دې برخه کې مخکې وړي هغې ته مسونه د یاده نه وو تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هغه ساختماني کارونه چې دي هغه باید د زلزلې مقاومت ولري دغسې یو ډول انجینري اصولو باندې باید جوړ شي فکر نه کوي چې تیر کې کله چې په خوست کې زلزله رامنځته شي او اوس چې په کونړ کې کوم زیان اړولی دی د دغه کورونو جوړښت یو ډول خټین دی یا مثلا د انجینري اصولو څخه خلاف دی موږ سپیرې ته لاړو هلته ډېره پیښه هغه چې شوې موږ خپله شهید حال د صحیح محمدګي سیمه کې ډېره تلفات رسېدلي وو یعنې کورونه دومره بې مقاومته وو که داسې مثلا یو کم تر ډېره دغه کورونه په تیږو او خټو وهل شوي دي خټین شګې جغال موږ شیلونه ورته وایي شیلو په واسطه جوړ شوي بیا به د باران په ترڅ کې یا باد او ګلۍ په ترڅ کې هغه بېرته داسې شوي وو لکه کورونه مقاومت د منځه لاړو یعنې کمې ضربې سره کولی شول چې دغه کورونه د منځه لاړو ما ته یو نظر دی
براین پاپټي خره یادېږي، هغه یو ځای ویلي و د زلزلې پېژندنې کتاب کې ویل چې اوس مهال په شمالي امریکا او جاپان کې چې کومې زلزلې په لوړه درجه کېږي نسبت د افغانستان درجې لوړې دي، خو هلته دومره تلفات نه نسبت لکه دلته. ځکه هلته مقاومتونه یا مثلا هغه ودانۍ چې دي هغه د زلزلې په مقاوم ډول جوړ شوي دي. دلته چې دي زیاتره خټین دي مثلا یا شګلن کورونه دي زیاتره، یعنی بل ځای کې ما یو ځای لوستی وایي چې زلزلې چې دی هغه خلک نه وژني بلکې ودانۍ وژني. همدغه بې مقاومته ودانۍ دي چې د خلکو د مرګ او ژوبلې تلفاتو سبب ګرځي. زلزلې ډولونه تاسو مخکې یاد کړل، که دا هم راته ووایي چې سطحي زلزلې زیاتې وژونکي دي که ژورې زلزلې ډېرې وژونکي دي؟ ځکه زموږ لیدونکي غواړي چې په دغه برخه باندې پوه شي. همدا ښه پوښتنه ده. موږ دوه ډوله زلزلې لرو، یو سطحي دی یو عمقي دی. بیا په سطحي عمقي کې هم دوه برخې دي، یو افقي دی بل عمودي دی. نو ممکن دغه د ځمکې سطحې ته څومره چې زلزلې مرکز وي یا اپیسنټر وي هغه ډېر تلفات رسوي، ځکه ځمکې سطحې ته کومې تیږې چې دي هغه زر ماتېږي، هغه کې زر ځي. د زلزلې موجونه چې دي هغه تر څو ولایاتو پورې تر څو هیوادو پورې رسېږي. کله چې د ځمکې عمق یا ژوروالی زیات شو مثلا 360 کیلومتره 400 کیلومتره همدومره چې ډېرېږي دغه د ځمکه کې داخل کې حرارت او فشار لوړ دی. هلته تیږې داسې خاصیت لري لکه پلاستیک غوندې په اصطلاح ارتجاعي خاصیت لري. تیږه ماتېږي نه، هلته تیږې دي چې نرمې. دلته ځمکې سطحې ته څومره چې جګېږي تیږې کلکېږي، نو څومره چې د تیږې کلکېږي همدومره د دوی تلفات هم زیات وي. دویم دا ده چې زلزله کې د 13 ورځ کونړ کې چې کومه زلزله شوې وه تلفات یې ځکه زیات وو چې دغه عمقي وه په نسبت افقي زلزلې کې چې دغه موج په څیر ځي. هم چې دغه کله چې عمقي شي درزونه رامنځته کوي. ما ځینې سړکونه ولیدل چې هلته ډېر لوی درزونه رامنځته شوي وو، هغه په دې دلالت کوي چې دلته عمقي زلزله وه. او د USGS اداري راپور هم دغسې و چې دلته د 10 کیلومترۍ په عمق کې عمودي زلزله وه، وروسته بیا افقي شټونه هم رامنځته شول. ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه که ووایو تر زلزلې وروسته مسؤلې ادارې او نړیوالې مؤسسې تر څو کلونو پورې د بیا رغونې او روغتیا په برخه کې کار کوي، څه کولی شو اوس څه کول پکار دی؟ ځکه دغه خلکو ته زیان اوښتی، زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. څه کول پکار دی اوس مسؤلو ادارو ته تر څو بیا د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړو؟ په عموم کې نړیوال اصول دا دي چې کوم ځای کې طبیعي ناورین رامنځته شي لکه زلزله، لکه مثلا طوفان، سیلابونه، غرقېدنه، خو په عموم کې زلزلو ته بیا زیات ارزښت ورکوي تر څو چې لوړه درجه وي. نو هلته د 5 کالو پورې د بیا رغونې چارې هغه که په ماري برخه کې دي، هغه که په ساختمان برخه کې دي، هغه که د کورونو په جوړولو برخه کې دي، هغه که د کنالیزاسیون د اوبو په برخه کې دي، هغه که په طبي او روغتیایي برخو کې دي. نو 15 کاله دوی دپاره اصول دي چې دغه ساحه بیرته باید ترمیم شي، جوړه شي او احیای مجدد وشي په ساحه کې، انسانان ټول بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. ډېره زیاته مننه د ځمکې پېژندنې کارپوه ښاغلی طیب شاه برلاس چې زموږ سره تر سټوډیو راغلی او زموږ لیدونکو ته د معلومات وړاندې کړل. درنو لیدونکو زموږ خبري ټولګه دوام لري، له موږ سره پاتې شئ.